د هلمند کچکي ولسوالۍ سفید حصار کلیو او همداراز د ارزګان ولایت د هرود ولسوالۍ ته د 110 کیلووټ برېښنا انرژۍ لیږد پروژه د پام وړ کاري پرمختګ لري. دا پروژه چې د کچکي تولیدي فابریکې تولیدي برېښنا د 96 کیلومتر په اوږدوالي سفید حصار کلیو او همداراز د ارزګان ولایت د هرود ولسوالۍ ته لیږدوي. بېلابېلو برخو کې عملي چارې تر 40 سلنې کاري پرمختګ لري. ساحات سفید حصار یک جکشن ما داریم که در اینجا سویچگیرای ازی که فعلا فتست از اینا صورت گرفته در کشور چین و از اونجا انتقال پیدا میکنه به سفید حصار و همین قسم در طرف دهراود ما اونجا یک جکشن در دهراود داریم که سویچگیرا در اونجا هم انتقال پیدا میکنه. در حدود 40% کار تطبیق پروژه پیشرفت داشته. د برېښنا انرژۍ رسونې دغه پروژه د سیمې ګڼو اوسیدونکو لپاره د برېښنا انرژۍ تامین سره مل د ژوند سهولتونو پراختیا په مخه ډیزاین شوي چې لرې او پرتو ولسوالیو ته د برېښنا انرژۍ لیږد سره سره به د سیمې اقتصادي او ټولنیز پرمختګ لپاره اړین بنسټیز شرایط پیاوړي کړي. دا زموږ لپاره ډیره مهمه ده او په ضمن کې د دې پروژې کارونه عملاً اوس جریان لري هم په کچکي کې هم دې طرف ته دواړو طرفو ته عملاً جریان لري چې فزیکي پرمختګ هم لرو په دې برخه کې چې د دې مهاله پورې د دې پروژې چې د 1200 فایې نصب شوي دي او 45 کیلومتره د دې ټول د لاینکشي او د پایشانی سلیټار براکټ نصب شوی. د کجکي سفید حصار او د هرود ولسوالۍ اوسیدونکي د دې پروژې له عملي کېدو خوښ دي او وایي چې د برېښنا انرژۍ رسېدل به د دوی په ورځني ژوند کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړي او د وړو او لویو اقتصادي فعالیتونو پراختیا بهیر به لا چټک کړي. ډېر خوښ ده خو موږ ته اساني ده، موږ ته بخاري پکې پیدا شي، په دې به زموږ وسایل پیدا شي، په دې به زموږ کار پیدا شي. دا موږ ډېر په خوشحالي دا د حکومت څخه موږ مننه کوو دا کار موږ ته وکړي. دا ډېر ښه هم یخچال گرمی اوبه هر څه کیسې به د خیره سره سمې شي چې برق نه ګرمي یخ هر څه بس دي. ټاکل شوی چې د دې پروژې عملي چارې تر راتلونکو 5 کاري میاشتو پورې بشپړې شي چې ورسره مل به د سیمې زرګونه اوسیدونکو ته د دوامدارې او جدمنې برېښنا انرژۍ زمینه برابره شي.